ستا پښه جوړه وه که نه پښه خو دې اوس سمه شوې ده ته ښه دې څنګه وه اوس ښه شوې ده دوستانو سلامونه الله مو خوشحال او آباد لره تاسو اول دا کلیپ وګورئ زه کور ته چې تللی وم تاسو خو به کتلي اکثر ورونو دا کلیپ خو وګورئ د لپاره به زه یو لاسګاډی در جوړ کړم هغه څلور ټیرو والا شی بیا خو به یې خرڅی نه که ما خرڅ کړم ما نه به ایمان تللی څنګه خرڅوم دا زندګي مې والله ډېره سخته ده بله ورځ دا بخارۍ مې نه ولاړم دغه دوکاندار دغه ځای کې دی دغه نه مې 100 روپۍ راواخېستې دا بوټان هم پرې وایي ځان له واخله دا له هغه واخیستل او دا بخارۍ مې پرې وایي ځان له راوړه ښه دننه کوټه کې چې ازوی پروت و پښه یې خرابه وه که نه پښه باندې څه وه سوې وه اوس ښه شوی دا همغه ماشوم دی دننه کوټه کې چې و الحمدلله دغه ساحه کې د دغه شي د چپړو یا د چپلقو یا د چوټو دوکان دلته نشته ښه نو دغه ساحه کې انشاءالله دا ښه چلیږي نو ماشاءالله دی کاریګر خل دی تکړه خل دی هغه پلار به هم راوغواړو او مغه خل دی هغه ورور چې ورسره مرسته کړې الله دې خیر و برکت ورکړي او دا به انشاءالله جاري صدقه تر څو پورې د خپلو بچو ته یو مړی حلاله روزي په کې پیدا کړي دغه حاجي صاحب هم راغی حاجي صاحب ستړی مه شي والد صاحب نو کور کې تللی وم بس بیا کور ته زنګ مې ورته ووهلم ښې طبیعت دې ښه دی ډاکټر صاحب ښې الله دې تاسو ته هم خیر و برکت درکړي دغه دی ریړه شله زوی خو دې ولاړ دی تا ما سره واده کړې وه واده کې دې څه ویلي وو واده کې مې ویل چې دا به تر مرګه پورې زما ولاړ بیا خو به خرڅول مرڅول نه وي زه ګوره ډېر ډېر سخت خلاف یم خرڅ مې کړه بیا به تا ته پته ولګي که نه زه خوالم نه راغلم دا ښه دی که نه دا ښه دی نو انشاءالله دا خو هر شی هغه معلوم وي څه ورته نرخ یې معلوم وي د کونړ په خلکو خصوصا ښار کې په دغه ساحو کې څوک دي که چېرته چپړې اخلي خامخا دا مسالې دي که نه کور لپاره تشناب لپاره یا د مسجد لپاره څوک اخلي بهترین ادرس دی هم ثواب هم خرما د دې سړي به کار روزګار روان شي او که یو 10 په اضافه هم ورکړي نو څه به شي الله به ورته په صدقه کې حساب کې صحیح ده حاجي صاحب په تا دې نیکو مبارک وي او که موږ خوشحاله یې موږ خوشحاله یې انشاءالله زموږ په خوشحالتیا کې ستا فامیل به خوشحاله هغه وجه دا ده که ته خپل کار ته توجه وساتې او همدارنګه داسې نه چې د ده ګټه ټوله وخورې او سر پیسه هم لاړې شي سر او سر صحیح ده بسم الله که راودرېږه دا ماشاءالله د تا نو ګوره زوی دې تکړه دی ښه نوم یې څه دی سلیمان خان او نو تاسو ته د خدای نه پکې برکت غواړم چې دی هغه ورته وایي چې د ګاډۍ مدرو دې من غټ کلی پروت دی باره ښه بل دین علاوه دلته بره د ښځو مارکیټ دی د ښځو سامان وامان چې خرڅېږي دا د هغې مخه ده ښه نو کله چې راځي نو دې په نظر وایي چې چا نه پاس چا کوي بیا ځان رانه پاس خو څوک ورته وایي چې ګاډۍ مه دروه ویې دروه ښه دا ځای ما ته پرېښی ده خلکو له راکړی دا ستاسې ښه ده ښه دا ځای ښه نو خدای دې هغه ته هم خیر ورکړي هر څوک چې چا سره مرسته کوي که هر لحاظه نه وي یو څوک چاته د خیر لاره ښیي هغه سړی به خیر وکړي خو الله یې اجر هغه ته الدال علی الخیر کفاعله نو الله دې هغه ته هم اجر ورکړي او دغه ځای د دې ځای خو به انشاءالله کرا ترې نه اخلي کرام درنه نه اخلي صحیح ده خدای دې هغه ته اجر ورکړي د دې کاکا ته خو الحمدلله غوښتنه وایه خدای تعالی پوره کړه چا چې مرسته کړي الله دې اجرونه ورکړي او نور د کاکا ته ورته نور خلک هم داسې دي چې هغه خالي د هغې هغه یو کار و روزګار ورته برابرول غواړي نور هغې خپله ځان خپله هغه کوي چلولی سي نو که چېرته غواړئ دغسې خلک په خپلو پښو ودرېږي آینده کې خدای مکړه چاته احتیاج شي نو راځئ وټساپ نمبر در ښکاري لینکونه شته موږ مو په خدمت کې ډېره مننه په لوی الله مو سپارم بیا هم سلام علیکم